خویندې راغلي دي صیبه، تروریانې راغلي دي، خوراک یې هم وکړو، اوس یې چې بېرته رخصت یې هر یو له به ځانه جوړه کړې او صیبه سامان به وله کړې. نو هلک کور والا م وایي چې هلک دې الله په تندر کې چې د واده راغی دغه زما بیخ وایسته، دا کوو که نه کوو؟ د زموږ ټول په دې کورونه کې شته. راغلی خوراک دې وکړو خو بس په مخه ځکه نه خوراک هم دې وکړو، نور شي نه م وغواړي او دې ته پکې لا وګوره هسې د عقل دی. زموږ د عقل چا اخیستلی دی؟ ما تاله یو کریټ فروټ راوړو، شرط بوتلې مې راوړی، چینی مې راوړو، او تا ته یې لا جوړه راکړه، خو به دغه پیسو یې ځان له بازار کې واله که نه؟ چې دومره شوق ته دی. ته سامان دې لپاره راوړی، ته تحفه دې لپاره راوړی چې زما نه بېرته غواړې. راوړی څه شي ده؟ څه شي لی راوړی دلته؟ تنګونه کې ساده ګور ژوند، ساده ژوند څه و د نبي صلی الله علیه وسلم صحابه وو. واده به وشو، خوراک به تیار له خلک راوړ، خوراک به وکړو، خبره به خلاص شوه. دا به صیب خامخا جوړې کې چې لاړ شي هلته بیا پله به جوړو کې نخرې هم کوي دا ښځې، دا یې ماله خرابه جوړه کړې، دا ما پسې مسخرې کړې او دا ما پسې پلان کړی، جوړه به ورکړې، وایي دا مسخرې را پسې وکړې. وایي لا حول ولا قوة الا بالله. زما ورونه دا رسمونه به کله مونږ ختمو، دا به څو ختموي؟ دا کم ګورمنټ چې کم دی، کم ګورمنټ د زنانو دا چې زیله نه راغلي که نه، دا رسم نه ختمیږي، دا نه ختمېدو والن دی. ښه بل رسم زمونږ په دې ودونو کې او زمونږ په دې ښادو کې بې پردګي، دومره بې پردګي پکې کېږي چې څه انتها نشته دی. بلکې پای کې ویډیوګانې پای کې کېږي په دې ودونو کې، او دې باندې پوهېږي نه چې دا ویډیو تا چې په دې موبایل کې وکړه، تصویران دې ویستله دې زنانو د ګډاګانو. الله ظالمه، دا خو که دا موبایل تر چا باندې خرڅ کې، دا خو بیرته ریکور فایل شته دی، بیرته یې ریکور کوي، بیرته ویډیوګانې چې کوم دی هغه راځي بیرته موبایل ته. ته پوهېږي په ځان باندې نه؟ ویډیوګانې به سازي، تصویرونه به سازي، صیبه یو غدرس غوبل به سازي، بې پردګي و پکې څومره انتها به نه وي. ای زه په تفصیل نشم کولی پوره. بل یو رسم پکې زمونږ په دې علاقو کې اوس شروع شوی د آتشبازي. آتشبازي صیبه دا ناروا ده. ولې ناروا ده؟ حدیث ته ذکر کوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او د هغې سره سره فضول خرچي، دا دواړه یو ځای ذکر کوم. فضول خرچي او دارنګې آتشبازي دا دواړه یو شی دي. فضول خرچي څومره کېږي؟ په خوراکونو کې څومره فضول خرچي. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نکاح کړي، نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اولم ولو بشاتن، ولیمو که خیر دی یو چیلې حلاله کا. دلته به صیبه میخې حلالېږي، غواګانې به حلالېږي، یو درس غوبل به سازي، او میلمانه پکې خصوصي میلمانه پکې ځان له، او د عام میلمانه چې کوم دی پکې ځان له، خو پورا قص قطاري په دې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله حرم علیکم حقوق الامهات، الله په تاسو باندې د میندو نافرماني حرام کړې ده. ووعد البنات ژوندۍ جنکۍ خښول دی په تاسو حرام کړي دي. ومنع وهاتي، او دی رباني حرام کړي چې بل له نه ورکوي، وایي ماله راکه. وکره لکم قیل وقال وکثرة السؤال واضاعة المال، او بدې ګڼې دي ستاسو لپاره تاویلي ماویلي او ډېر تپوسونه کول. واضاعة المال، مال ضایع کول، مال ضایع کول حرام بد کړي دي، شریعت تاسو لپاره بد کړي دي. کم کسان چې آتشبازي کوي، تپوس ته آیینه دا کوم دا مال ضایع کول دي که نه دي؟ څه فایده ده په دې کې؟ یو فایده راته وښیوئ. دا یاد ترئ کم کسان چې آتشبازي کوي دا مجرم دی، کم کس چې پې دا شي نه خرڅوي دا مجرم دی. ولې دا شي نه راوړي هلته خرڅوي پې؟ او دا ظالمان دا ځوانان دي، دا ځوانان دا د الله په قهر باندې اخته، د دې خو بل کار نه وي. خلک تنګول، خلک د هغې پریشاني زیاتول، درز دروز به سازي، خلک به د خوب نه وباسي، درز دروز به سازي. لکه څه چل وشو؟ موږ ته هم پته ده، واده دی صیب، وروسته به بیا موږ ته پته ده چې په چغو باندې به جاړي، ټول ژوند به یې تنګي. موږ ته هم پته ده، خو تا اوس دلته شروع کړی دی، او ټول خلک دې را خبر کړل په ځان باندې. دا ضایع کول له مال دا ناروا دي. د پلارانو ته مې د پلارانو ته د خپل بچي کنټرول کوي، دا تشبازیانې پې مه کوئ. ګورئ الله به درته تپوس کوي، ته چې هره روپۍ لګې قسما بالله دا روپۍ به الله تپوس کوي، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ای تپوس تانه الله کوي باقي ده. او اوس به کې لا بله نخره شروع شوه. اوس په شادي حال کې به صیبه
هلته واده روټۍ ورکوي په شادي حال کې، او په شادي حال کې به هلته اختلاط د زنانه او د نارینه او لا اوس پکې سیبه شاعرانې به راځي او خپل کتاب نمایش پکې کومه، کتاب نمایش اوس ښځې ته وګوره، شاعرې ته وګوره، دی کتاب ته وګوره، ته به څه ستا کتاب به څه او شاعره. او زمونږ په دې علاقو کې اوس په شادي حالو کې دا لعنت شروع شو، اختلاط د جینکو د هلکانو هلته کېږي، ویډیو ګیانې هلته کېږي، رشتهداري مشتهداري مکمل ختم شوه. اوس په هلته کې سیبه څوک ترې خبرېږي نه، دلته خو ترې خلک خبرېږي، بیا هم مولي صاحب راباندې بیان کوي، شادي حال کې ترې ډېر څوک خبرېږي نه، هلته چې کوم شیطانت کوي دی خیر دی، څوک ترې خبرېږي نه هلته. ښه بیا وګورئ په دې جنج په راوړو کې، د جنج په دې راوړو کې او د واده په دې راوړو کې لا دونه ګیرو والا دا هم پکې مبتلا یي. اوس دا هم څه عقل دی، خو جینۍ راوړې که نه، کم ته امریکا فتحه کې چې صیبه تا پکې 20 ګاړې پسې روان کړي، خو جینۍ د راوړې چې اوس یو ګاړی پسې لاړ جو راوړه که خبره خلاصه شوه. دلته به صیبه هر یو سړي ځان له ګاړی کړی، هلکان چې کوم یې به ځان له ګاړی کلی، ګاړی به یې کلی، ښځې به یې ځان څه اخیستلي، ښځو به ځان ښه سنبال کړی. خبرې که زما کې سختي معذرت غواړم، میک اپ به یې کړی، تا څه له دلته میک اپ کړی دی، ته چې به دې ګاړي کې دی تا څه له میک اپ کړی، پردو سړو ته ځان ښې، دغه شیطانت دپاره د میک اپ کړی نو. نو صاحب هلکان چې کوم دي هغه به د ګاړي په دې کیټ باندې به راوتلي، بار ته به راوتلي صاحب، او موبایل به اوسې ویډیوګانې به کوي، او لاسونه به پړقوي او لاسونه به وهیم. نو ښځې خو بار ته نشي راوتلی، نو ښځې به لاس را ایستلی د ګاړي نه، هغه به هلته لاس خوځوي. ټول دا مشکي زامن دې ټینګېدلی نشي ګانو ته. اوس دا یاد درې ګورې داسې ټیم را روان دی، په دې عام روډ باندې به دا خلک ګاډي ودرې او ښځې به راکوزي او ګډاګانې به کوي. یاد درې ګورې دا معاشره هم دغه شان د دې طرف ته روانه ده. لاس پې راایستلي په ګاډي کې ګډي به هلکانو به چشمې به لګولي صاحب، دم هم ځان له میک اپ کړی، ټول د الله په قهر باندې ګرفتارې وي. او تعجب دا دی وایي واده د چا دی او ګډېږي څوک؟ بس که خپل واده دی خو ګډ شو، جزه ډېره جذبه به دی جو ګډ شو، زه خپل واده یې نو په پردي واده کې څه له ګډېږي؟ واده د چا دی او ګډېږي څوک؟ ځینې لا په عام سړک باندې ګډېږي. نو بل اوس مې ویډیو کتله، نو یو پکې تیار هلته کوتره کو، مر اوس هم دقه حالات کې به راپاڅېږي، من ما یبعث الرجل علی ما مات علیه، په کوم حالت کې سړی مړ شي مقه حالات کې به راپورته کېږي، په دقه حالات کې به راپورته کېږي. اوس دی و په قیامت کې په ګډا کې راپاڅي. ای زما وروڼو لږ عقل نه کار والی، دا کوم طرف ته موږ روان یو؟ دا معاشره ولې زموږ د لاسه کنده شوه وخت په وخت باندې، ورځ په ورځ باندې زموږ معاشره ګنده کېږي. شریعت اجازت چې د کومې خبرې کړې هغه صحیح ده. شریعت اجازت تا ته دا کړه چې ماشومان جنکۍ نابالغه وړې وړې که دا تمبل وی خیر دی، تمبل والی شي دا دی وی خیر دی. لیکن زمونږ خلک موږ د دې اجازت اکثر ول نه ورکوو. زمونږ خلک داسې دي چې هغه د نوک په ځای باندې سوک پنډي بې ځای کړي. که دې ته ویل چې ماشومان تمبل وی، نو چې ماشومان تمبل هلته شروع کړي نو دا غټې ښځې ورته ټینګېدی شي، خو بیا میدان ته رادانګي، هغې به څه کنټرول کړي؟ دا خو داسې بېکار اواز دی چې سړی خپاوا کوي. لہذا کنټرول د دې ډېر ګران دی. لہذا ځکه موږ یو دام مه کوئ، خیر دی، خلک دې شي ټینګېدلی، سړي نه شي ټینګېدلی، ښځې به څه ټینګ شي؟ د سړو پکې لازم مړ دا سړی چې ګډېږي دا هم څه سړی دی؟ د سړی چې ګډېږي څه سړی؟ هسې ګډېږي څوک په ایمان یې وایي، دروغ مه یې وایي، ګډېږي څوک ژړاګان نه ګډېږي، ګډا خو د ژړاګانو کار دی چې سړی هم دې اوس ګډي هلک دې ماته ګډېږي. او دا لا سکه په دې جنګ پسې چې کله دغه رواني ګاډي پسې رواني، یو ډریور راته باس کا وویل زنانه را سره خطرې وي ګاډي ته په جنګ پسې روانو، ما ویل داسې بې حیا مخلوق ما نه دی لیدلی، ویل چې ما ته ویل چې شا به ګانه ولګواله، او ویل بیا به دا سیټونه په سکونو باندې وال چې هله شا به تېر شه، پلانې ګاډی مخکې شو، پلانې ګاډی مخکې شو، او لاس پرې دغه نه بار ته ویستل او خوځول به لاس. دا زمونږ پښتانه دي او دا زمونږ مسلمانان دي. زمونږ دا لعنتونه ختم کوي، ساده طریقه باندې
خپل ودونه خپل خادنې کوي هیڅ مشکل بری ان شاء الله تعالی. خبر زمانه ډیر زیاته وګد شو ډیر خبرې نه پاتې شي ان شاء الله تعالی باقي باندې جمعه کې وکړو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.